آیا په چاپیریال کې تفریح کول د انسان روغتیا ته زیان لرلی شي؟ نوې څېړنې په اړه څه وایي؟ که له پلي تګ سره مینه نه لرئ نو اړینه نه ده چې ځان دې کار ته مجبوره کړئ. څېړنې وایي غوره ده چې تاسو په کوم ځای کې ځان هوسا احساسوئ نو هماغلته پاتې شئ. کیدای شي چې دا ستاسو د ځواب ځای وي. څېړونکو ویلي دي چې په دې وروستیو کې ډاکټران د پلي تګ پر ګټو ډېر ټینګار کوي چې ډېری څېړونکي بیا د ژور خفګان او ذهني نارامیو او داسې نورو ناروغیو لپاره درملنه بولي. خو په عین حال کې د اکسټر پوهنتون څېړنو بیا ښودلې چې دا ډول سپارښتنې ممکن د هر چا لپاره ګټورې نه وي. پایله دا هم ښیي چې کله یو کس پلي تګ سره ځان نارامه احساسوي خو د کورنۍ ملګرو یا د روغتیا پالانو لخوا مجبوریږي تر څو پلي تګ وکړي نو د مثبتې پایلې درجه 0 ته ښکته کیږي او پر ځای یې منفي اغیزې زیاتیږي او نوموړی کس به د فشار او خفګان سره مل وي. بلخوا په یوې نوې څېړنې کې ویل شوي آیا د انسان اړیکه تل له چاپیریال سره کولی شي هغوی له رواني ستونزو څخه خلاص کړي؟ دا څېړنه چې په 1800 هیوادونو کې په 18,000 کسانو ترسره شوې ښیي هغه ډله کسان چې په اضطراب اخته دي د هغو کسانو سره برابر دي چې په چاپیریال کې پلي تګ کوي او دواړه ډله وګړي په یو ډول چاپیریال کې ژوند کوي خو بیا هم د نارامۍ احساس لري. همدارنګه دا څېړنې ښیي چې د دا ډول درملنې توصیه باید ټولو وګړو ته یو شان نه وي. امکان لري چې په ځینو ټولنو کې دا ډول ستونزې په دودیزو لارو چارو هم حل شي. دا پایلې د پراخو مطالعې وروسته وایي دا چې ښاري چاپیریال د فشارونو او رواني ستونزو سره مل وي همغږي لري خو په عین حال کې ډاکټران باید خپله پاملرنه نسبتاً چاپیریال ته د یو شخص احساساتو ته زیاتوي. د دوی سپارښتنه دا ده چې خپل تمرکز ډیر په هغو ځایونو او وګړو وکړي چې دوی ورسره مینه لري.